ډنمارک د سپټمبر له 18 وروسته تمدید شوي افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني. ډنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورټونه نور په رسمیت نه پیژني چې د روان میلادي کال د سپټمبر میاشتې له 18 وروسته تمدید شوي دي. د شینګن نیوز د راپور له مخې د ډنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړې له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورټونه لري او دې هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورټونه واخلي. د راپور له مخې ډنمارک له دغو افغانانو سره که غوښتي وي چې د نویو پاسپورټونو د اخیستو لپاره افغانستان ته لاړ شي هم ستونزه نه لري، خو هغه افغانان چې ډنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولی شي د دې هیواد سیاسي پاسپورټونه ترلاسه کړي. ډنمارک دغه پریکړه وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د زمري ریاست د میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په ډنمارک کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته چې ورسره اړیکې لري د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري.